له ماشومان نه یوه تېروتنه شوې وه. په هر حال ځینو یې خپله ګناه منلې او پښیمانه شوي دي. موږ هم په رښتیا پوه شوي یو. همداسې موږ هم وکولی شو د ښوونکي زړه بېرته دا لاسته ستاسو راوړو. مهرباني ده سلطان. اوس زده کوونکو چې کومه تېروتنه کړې د هغې لپاره ښوونکي نه باید بښنه وغواړي. سلطانه ما دا خبره هماغه شی بهیره کړه. بخښنې ته اړتیا نشته. نه اړتیا شته سنان ښوونکي. عبدالحمیده بخښنه غواړم سنان ښوونکي. اړینه نه ده. عبدالمجیده بخښنه غواړم. هیله کوم زه هم بخښنه غواړم. نه مې غوښتل داسې وشي. ژوندی اوسئ. صالحې سلطانه اړینه نه ده. نن سهار ما صالحې سره خبرې وکړې، روغه مو وکړه. همداسې نه ده صالحې؟ نه هیڅ کلم نه. سلطانه خپله ښه پوهیږي چې تاسو ته څومره درناوی لرم. که ستاسو د خفګان له عمل شوی وم اوس هم بخښنه غواړم، خو له دې ښځې نه هیڅ کلم بخښنه نه غواړم، ځکه فکر نه کوم چې تېروتنه مې کړې وي. دا ته څنګه خبرې کوي؟ دا ته نه وایي چې تور دې لګولی و او دروغ دې ویلي وو. هو خدای حق و. نه پوهیږي چې د یوې شهزادګۍ سره څنګه خبرې وکړي. ته له څه وخت نه دومره مغروره شوې لورې، څنګه ځان له نور نه پورته ګڼې؟ موږ له هر څه نه مخکې د خدای بندګان یو. مقام او رتبه له هغې نه وروسته منځته راځي، پوه شوې؟ خو دا چې په ښېګڼه پوه نه شوې، په زور یې در زده کوم. میرمن ګوهر صالحې ته ساده جامې ورکړئ. ټولې ګاڼې باید ترې نه واخیستل شي او وروسته له دې به د باغچې په جونګړه کې اوسي، تر څو چې له خپلې ښوونکي نه بښنه نه وي غوښتي، یوازې وچه ډوډۍ او اوبه ورته ورکړي. زما پرېکړه جدي ده، دا به اوس